الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله سبحانه وتعالى دینی مجالسو کی د ناستی توفیق هر چاته نه ورکوي او دا د ډېرې ګټې برخې خاوندي لذو حظ عظیم د لویې برخې خاوندي چې هغه الله سبحانه وتعالى د دې قسمه مجالسو سره وتړي او د دې قسمه مجالسو سره د هغه تعلق پیدا کړي په هغه خوش قسمتو کې تاسو هم یې چې په دې باران کې او په دې قسمه موسم کې ملګرو دومره شوق او جذبه او دومره ډیر راغلي دي په ډیر تعداد سره نو دا د الله خاص رحم او کرم دی په تاسو باندې او الله دې موږ د مرګ پورې د علمي مجالسو سره تړلي وساتي معاذ بن جبل رضی الله عنه چې کله وفات کېدو په جړا شو ملګرو ورته وی په دنیا پسې جاړي که هغه ورته وی نه په دنیا پسې نه جاړم زه په درې خبرو پسې یوه د ژمي په شپه کې اوږد لمونځ کول بس که د ژمي په شپو کې اوږده لمونځونه کول او دویم د اوړي په ورځو کې روژې نیوه او دریم د علماو په مخ کې زنګنان ماتول چې عالم ته انسان زنګون مات کړي او کینی وی بدل مجلس پسې جاړم ځکه که موږ چېرته الله جنت ته بوځي او الله دې موږ ټول جنت ته بوځي نو هلته هم دا قسمه مجالس نشتي چې ته به د علماو سره کښېنې او دین به زده کړې ځکه چې بیا خو ته مکلف نه دا مجالس او دا د جنت دا باغچې چې یو حدیث کې دي ته ریاض الجنه ویلی شوي د جنت باغچې دا په دې دنیا کې هر چاته نه نصیب کېږي بعضو خلکو ته دا نصیب کېږي نو خوشحاله شئ چې الله سبحانه وتعالی تاسو په هغه بعضو خلکو کې راوستي د هغې نه بعد زه د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم د خپل قدرمن رور او دوست فضیلة الشیخ ابو عامر روح الله توحیدی سے سپیکر ته کوم ملګری ناست وي دا شور کوي څه شیخ ابو عامر سے د هغه شکریه ادا کوم د زړه د کومې نه چې زما په شان یو کمزوری انسان هغه خپل پروګرام ته راوغوښتو او ما نه دعوت راکو
او مال ټیم را کو د خبرې کولو، حالانکه زه د دې حقدار نه یم، خو جوش او جذبه مې په دې ډېرې شي. زما پاکستان کې څو ورځې وشوې چې زه راغلی یم، تقریبا 6 ورځې وشوې، او زه مسلسل د یو ځای نه وځه بل ځای ته ځه، د یو ځای نه وځه او بل ځای ته ځه. نو دا ټول د دې ملګرو سره محبت دی زما، او الله دې دې محبت ته لاسه موږ د عرش په سوري کې ودرې. شیخ صاحب دې الله مزید طاقت او توفیق ورکړي چې د دین خدمت وکړي. او اوس بیا دا خبره وکړو وي زموږ د رشید ګړی د ملګري وي چې غریبانان دي، ما او زموږ هغوی چې مالدار دي. دا خبره څو پیرې وکړه. نو زموږ خو زړم دا دی چې همیشه اوسو د غریبانانو سره اوسو، ځکه چې دا خلک به جنت ته مخکې نه نوځي. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول د دیندارۍ په مالدارۍ سره مالداره کړي. او اصل مالداري دا ده چې انسان په دین کې مالدار وي. د هغې نه بعد زه د دې مشایخ کرامو نه معافي غواړم چې د هغوی په مخکې زه خبرې کوم، حالانکه ماله نه و په کار د هغوی په مخکې خبرې کول، خو دا پروګرام داسې ایښودی شوی دی، نو زه د دې پروګرام نه مجبوره یم. بیا راځم خپلې موضوع له. د فتن تذکیره، د فتنو بحث مباحثه موږ اکثر کوو، او دا واجب دی په ما باندې او په نورو علماو باندې چې د عوام خبر کړي د فتنو نه. نو فتنې خو به ناشنا فتنې راځي او راغلي دي، داسې خطرناکې فتنې چې سړی به سحر مسلمان او د شپې به کافر او د شپې به مسلمان او سحر به کافر، والعیاذ بالله. یبیع دینه بعرض من الدنیا، او د خپل دین به خرڅ کړي په لږه دنیا باندې. تکې تورې فتنې به راځي کقطع اللیل المظلم. او داسې فتنې به راشي چې بیا په هغه زمانه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دینداري کول به داسې کالقابض علی الجمر، لکه یو سړی چې سکروټه په لاس کې ونیسي. زمونږ د دور او زمونږ د زمانه او زمونږ د وخت دا هم پر فتن دی، فتنې پکې ډېرې راوتې دي، فتنې د شبهاتو او فتنې د شهواتو. او حدیث کې د راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې قیامت ته به نږدې فتنې ډېرې شي. زه دا فتنې نه بیانوم، زه د یو حدیث په رڼا کې خبرې کول غواړم. په سنن ابي داود کې امام ابو داود رحمه الله راوړی د المقداد ابن الاسود رضی الله عنه حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان السعید لمن جنب الفتن، خوشبخت انسان هغه دی چې هغه د فتنو نه بچ کړی شي. نو زما دا خبره په دې موضوع باندې ده چې د دې فتنو نه به څنګه بچ کیږو، او څنګه به الله سبحانه وتعالی موږ د دې فتنو نه په امن او امان کې کړي. نو زه به یو څو لارې ذکر کړم، یو څو اسباب د دې فتنو نه د بچ کېدو، او الله سبحانه وتعالی دې مال د حق ویلو توفیق راکړي، او بیا دې موږ ټولو ته الله سبحانه وتعالی په دغه باندې عمل کولو توفیق راکړي. د ټولو نه غټه لار هغه د الله سبحانه وتعالی تقوا، یره د الله نه، الخوف من الله، د الله نه یریده، په ځان کې تقوا راوسته. د دې سره انسان د فتنو نه بچ کړی شي، او یو لار به ته الله کولو کې چې د دې فتنو نه به وځي. الله په قرآن کې وایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
ومن يتق الله يجعل له مخرجا او څوک چې ویریږي د الله نه په ځان کې تقوا پیدا کړي الله به ولار پیدا کړي د فتنو نه د وتو لار به الله درکړي چې کله په ځان کې تقوا راوسته دا تقوا وایسته علماء وګد تعریفونه دي تقوا کړي خدای علي بن ابي طالب رضی الله عنه یو تعریف ته او زما ډیر خوخته ډیر ناشنا تعریف هغه د تقوا کړي وي التقوى هي الخوف من الجليل تقوى دلان يريد ديت تقوى وي والعمل بالتنزيل او عمل کول په هغه کتاب باندې چې الله را لګلې او په هغه حدیثونو باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی چې دا دوه وحی ده والقناعة بالقليل او تقوى دي ته وی چې په لږ څه باندې ته راضي شي والاستعداد ليوم الرحيل او ځان تیار کړي د آخرت لپاره دې ته تقوى وي ابو هريره رضی الله عنه چاته پوښتنه وی تقوى څه ته وي هغه ته په چرته بدی سلار تلې چې باغی باندې غنی ډیری ویاو تلم پی نو یې چل دی کو نو کلم یوزي د ټوپو کله بل زی ته چې غنو نه ځان بچ کم نو تقوا هم دغه ته وي چې انسان د ګناونو نه ځان بچ کی کم ځکه چې دې خبر راځي چې هغه د الله نه خوخه دا غینه بزن لري ساتي دې ته تقوا وي الله په قران کې په ډیرو ځایونو کې په دې تقوا باندې امر کړی يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ایمان والو دلنا نویریږي دسی لکه څنګه چې حق دی دلنا د یریدو الله په قران کې وایي چې داغه وصیت ته چې ما ټول ته کړی ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم الله ما دا وصیت په خانو اهل کتاب تم کړی دی واياكم او تاسو تم کوم یاله دا سو وصیت ته او سنصیحت ته چې ته هر چا ته کوي وي ان اتقوا الله ويريقي دلانا ان اتقوا الله ويريقي دلانا طولو پیغمبرانو دا نصیحت کرده طولو پیغمبرانو او زبط ذکر کم پا دی خبر باندی دلیل اللہ وی اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون نوح علیہ السلام قبل قوم تویلو آیتا سنیرگی دلانا هود علیہ السلام سویلو وورا اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون هود علیہ السلام چې دین عادیانو تویلو ویتا سنیرگی دلانا تقوی بزن کی نراولی إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون صالح عليه السلام سموديان تويلو تسنيري دلانا إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون لوط عليه السلام هم خپل قوم تويلو ولتا سبزان کی تقوى دراولي إذ قال لهم شعيب ألا تتقون شعيب عليه السلام قل قوم تويلو وبزان كي تقوى راولي وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ابراهيم عليه السلام خپل قوم ته دویلو اعبدوا الله عبادت د الله کوي واتقوا د الله نه ویریږي بزن کې تقوا راولي
حاصل د خبرې چې ټولو پیغمبرانو خپلو قومونو ته د تقوا په باره کې نصیحت کړی دی په ځان کې تقوا پیدا کړي کله چې دې په ځان کې تقوا پیدا کړه رب العالمین به سره محبت کوي حدیث کې عفوا قرآن کې الله سبحانه وتعالی سوی ان الله يحب المتقين یقینا الله من كيد تقوى دار سرا ان الله يحب المتقين الله بقرآن كوي يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله كسرت تاسو بزن کی تقوى راوست يجعل لكم فرقانا الله برت حق لا روخي آغا لار برت الله روخي چی داغی پرنا کی ببیت فیصله کولی شي او فرق بکولی شي دا حق و دا باطل پمنس کی ويكفر عنكم سيئاتكم الله بدنا گناهونه وريجي ويغفر لكم والله بديوبخي الله بقرآن كوي ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا چاچی بزان کی تقوی راوستا الله بداغنا گناهونه وريجي ويعظم له أجرا او الله بولا اجر دیر کی دیر لوی ناشنا اجر بولا الله ورکی پزان کی تقوی راولی الله برت هر کار آسان کی سوی الله بقرآن کی ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا او چاچی بزان کی تقوی راوستا الله بوتا هر کار آسان کی رب العالمین بدی بیا مرگرتیا کی او خاص مرگرتیا بدی کی سوی اللہ ان اللہ مع الذین اتقوا یقینا اللہ ملگرے دے دا تقوی دارو ان اللہ مع الذین اتقوا چی کلتا سبزان کی تقوی راوستا اللہ بدی دا هر قسم فتنین پا امن و امان کی ساتی دا هر مصیبت او دا شر او دا فساد نبدی اللہ لری ساتی ستا دا دی دین با بی اللہ حفاظت کئی ستا دا دی زړه با اللہ حفاظت کئی آغا زړه چی آغا بنیادی دا دی تقوی زیده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی بیان کری دی التقوی ها هنا و اشار الى صدره پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تقوی دلتا او اشاره اکڑا زړه ته سینې ته اشاره وکړه چې دلته د تقوا اصل بنیاد د تقوا هغه په زړه کې دی بیا د تقوا په دې بدن باندې له پاسه راښکاره کېږي څنګه چې دننه وي داسې به بهر یې او زه اکثر ملګرو ته یو مثال بیان کوم زمونږ یو شیخ الله یې د هغه حفاظت وکړي هغه دا مثال ما ته بیان کړی و وی چې کله ته ګاډي ته پېټرول واچې نو ټانکی چې څنګه یې داسې تا ته اغستن ښیي چې کله ټانکی فولي نو اغستن په اف باندې او چې کله په نیمه بیا په نیمه او کله چې ختم بیا په ای باندې شي دغه شان دا تقوا ده چې ستا په زړه کې څومره وي دا به په بدن راښکاره کېږي دا بعض ملګري وي که نه دوی د دې حدیث نه غلط مطلب اغستی دی تقوا وي په زړه کې لکه ګیره د ورې خریلی جي اصل ایمان او تقوا د زړه دی جي د ښځې پرده ولې نه ده کړې اصل تقوا جي وي د زړه د پرده د زړه کول وي نه موږ دا وایو چې اصل تقوا په تا کې وی نو هغه به ستا په دې بدن باندې له پاسه راښکاره شوی وي ځکه چې دا زړه باچا دی او چې باچا څنګه وي نو حق شان بیا هغه خپلو نوکرانو ته امر کوي ستا هغه د زړه د بدن چې کوم باچا دی چې هغه بېدینه شي نو دا اندامونه به دې بیا د دین کار نه کوي نو د دې خبرې نه چې ته دا فایده وانخلې چېرې تقوا د زړه په کار ده او بس یو بل حدیث ورسره یو ځای کوي نو خبره به واضح شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان الله لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم الله نه ستاسو مالونو ته ګوري او نه ستاسو شکلونو ته ګوري ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم
الله ستاسو زړونو ته ګوري او ستاسو اعمالو ته ګوري. ګوره عمل یې ورسره ذکر کړی، صرف دا نه دی چې الله ستاسو زړونو ته ګوري. الله ستاسو زړونو ته ګوري او ستاسو اعمالو ته ګوري. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره بیان کړې ده. نو اولنۍ طریقه د فتنو نه د بچ کېدو هغه څه ده؟ تاسو په زوره ووایئ تقوا. په ځان کې به پیدا کوئ که نه انشاءالله؟ الله سبحانه وتعالی به موږ ټولو کې تقوا پیدا کړي او الله دې زموږ ټولو نه تقوادار بندگان جوړ کړي. د هغې نه بعد بیا دویمه لاره د فتنو نه بچ کېدو لزوم الکتاب والسنه. قرآن او حدیث باندې مضبوطې منګولې لګول. حدیث د عرباض بن ساری رضی الله عنه مشهور حدیث دی، تاسو به بار بار د علماء کرامو نه اورېدلی. پای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. که تاسو کې چاته الله اوږد ژوند ورکړو نو ډېر اختلافات او ډېرې فتنې به ویني. ګوره د فتنو تذکره شوې ده، دا اختلاف فتنه ده که فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فتاسو کې که څوک ډېر وخت پاتې شي نو تاسو به فتنې وګوره. صحابه کرامو ته وایي تاسو به ډېرې فتنې وینئ، زموږ په دې وخت کې به څنګه اختلافات دي. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیماری خو بیان کړي چې داسې بیماری به راځي، خو علاج یې څه دی؟ وی فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. نو بیا تاسو داسې کار وکړئ چې زما لار او د خلفای راشدین او ابوبکر عمر عثمان علی رضی الله عنهم اجمعین د هغوی لار مضبوطه راونیسئ، د جامې د غاښونه پرې بند کړئ. په دې پرفتن دور کې د فتنو نه د بچ کېدو یوه لار هغه قرآن او حدیث مضبوط رانیولي او د هغې نه خپل مسلک او مذهب جوړول دي. بعض کسان تپوس کوي زما نه څو څو پیرې دا تپوس شوی دی چې وایي ته به کوم مذهب یې؟ زه حیران شم بل کوم مذهب دی؟ خو دغه مذهب دی که نه اسلام؟ نه په هغه څلورو مذهبونو کې به کوم مذهب یې؟ زه په هغه څلورو واړه باندې یم. زه خو څلور واړه امامان منمه. زه خو داسې نه کوم چې یو راونیسم او په هغه پورې ونښلم او هغه نور ټول چې دی شاته ګزار کړم او کله دا وایم چې هغوی نه پوهېدو او کله وایم چې هغوی سره علم ډېر نه و او کله به هغوی پورې خاندم او د هغوی سره دشمنیانې کوم او بغض کوم او کینه ساتم. نه زموږ د سلفیانو منهج خو څه ناشنا منهج دی، الحمدلله علی ذلک. الله موږ ته څه ناشنا مذهب او مسلک را کړی. سلفیت هر عالم زموږ د سر تاج دی، هر عالم زموږ د سر تاج دی، هر امام زموږ امام دی. امام اعظم زموږ محمد صلی الله علیه وسلم دی. د هغه نه مشر امام بل څوک نه ګڼو. دا خبر را پکې شته چې په دې خبره کې ډېر شدید یو او په دې خبره کې بیا ډېر سخت یو چې کوم ځای کې د دې پیغمبر خبره راشي نو بیا د هغه په مخ کې د هېچا خبره نه منو، که هغه امامي، که هغه مذهبي، که هغه کتابي، که هغه مولای، که هغه مفتی او که هغه سابیاق صاحب او که هغه هر څوک چې د چا خبره د دغه پیغمبر د خبرې خلاف وي نو بیا موږ هغې کې ګزاره نه کوو. دا زموږ دین دی، الله راته ویلي دي، پیغمبر راته ویلي دي چې داسې وخت کې به بیا هم د دغه پیغمبر تابعداري کوئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی راونیسئ زما لار مضبوطه، بس دغه زموږ مذهب دی او دغه زموږ مسلک دی او هر عالم موږ ته قدرمند دی. د یو عالم غلطي بیانول دا د دې عالم سره دشمني نه ده. زموږ په د اهل حدیثو کې او په د سلفیانو کې نن سبا یو بیماري راوتې ده. که دې ورته ووایي چې دا پلانې شیخ په دې پلانې مسله کې اجتهادي غلطي ته شیر بس ځمکه او اسمان به یو کې دومره غټ شیخ، دومره غټ بزرګ او دومره غټ محدث او دومره غټ مفسر. نو ته چې دا دعوه کې چې زه تقلید شخصي نه کوم، نو تقلید شخصي دې ته وایي که نه چې انسان دی او
د یو عالم غلطي نه مني او دا د سره مني نه چې عالم دې خطا شي. زمونږ چې د خپلو مقلدین ورونو سره کم مسله روان ده خو په دې کې روان ده که نه، هغه وایي چې موږ د امام صاحب په مذهب یو که مسله خطا ده او که صحیح ده خو موږ پرې روان یو. زمونږ سره په دې کې ورانه ده چې نه تاسو زمونږ ورونه یې صحیح ده زمونږ زړونو ته نږدې قدرمن یې په موږ باندې، خو دا خبره ستاسو د قرآن او د حدیث خلاف ده. دا د منلو خبره ده چې د یو عالم خبره دي د قرآن او حدیث خلافي او بیا دې هغه موږ منو. ولې؟ الله خو ما نه دا تپوس نه کوي چې تا د پلاني عالم په خبره عمل کړی دی او که نه، بلکې الله ما نه دا تپوس کوي په آخرت کې چې تا په قرآن او حدیث باندې عمل کړی دی او که نه. دا په دې د سلفیت په دعویدارو کې نن سبا دا بیماري راوتې ده. وایي به موږ سلفیان یو، داسې خرش پرش به ګرځي، ته به وایي چې دی د خپل وخت امام ذهبي دی او دا فتوی به لګوي او دا او چې بیا دې ورته ووایي چې شیخ خطا شوی، زمونږ استاذ خطا شو، زمونږ عالم خطا شو. زه ټولو ملګرو ته دا وایم، زه خپلو شاګردانو ته خپلو ملګرو ته هلته کوم چې سعودي عرب کې ما څه درسونه کوي ټول ته دا وایم، زه یم که تاسو ته چېرته چا بیانه کړه چې ستاسو د استاذ خطا شوی دی په یو مسله کې، نو برای کرم مهرباني وکړئ د دغه ملګري دا خبره ما ته رارسوئ چې زه د خپل ځان اصلاح کوم او د هغه سره به جنګ باندې نن خلي چې تا زمونږ استاذ ته ووایي چې دا خطا شوی دی. زه په خپله منم چې زه خطا کېږم، چې زه منم زه خطا کېږم، نو ته څوک یې چې وایي چې زما استاذ نه خطا کېږي. د علماو لم پکار دی چې د خپلو شاګردانو تربیت لږ برابر وکړي او په دې خبره باندې پوه وکړي چې ګورئ شیخ دی که عالم دی که مفتی دی که کائنا من کان، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه علاوه د هغه څه خبره به منلی کېږي او څه به پرېښودی کېږي. د امام مالک رحمه الله، امام مالک امام دار الهجره ورته ویلی کېږي، مشهور امام چې هغه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جومات کې درسونه کول، هغه دا خبره کړې ده د هر چا د خبرې نه به ساه اخیستی کېږي، څه به پرېښودی کېږي سوای د دې قبر والا نه، مطلب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ده هره خبره به منلی کېږي. ما خبره دې پورې راواغسته چې زمونږ لارو دغه د قرآن او حدیث لاره ده او موږ الحمدلله د علماو قدر او احترام کوو. دا تربیت موږ ته قرآن او حدیث را کړی دی او زمونږ علماء کرامو موږ له دا تربیت را کړی دی. موږ بد ژبې بد زبانه نه یو. په ما پسې شخصي دا بعض مفتیان کرام او دا مولیان لګی په ما پسې څه نه وایي، خو زه د هغوی جواب که چېرته کوم یو علمي جواب وکړم، نور په دې قصو کې مې کار نه وي. دا خبرې زه الله ته حواله کوم چې څوک شخصي ردونه کوي، زه یم دا مسلې فیصله به د قیامت په ورځ کوو او واوره ستا د دې علمي مسلې رد. په دې کې د باندې رد کوم ځکه چې دا دین دی او د خپل ځان تپوس نه کوم. دا تپوس به درنه الله وکړي چې تا ولې په یو مسلمان پسې خبرې وکړې، ولې دې بې بهتان ولګو، ولې دې هغه ته کنځلې وکړې. نو الحمدلله موږ بد زبانه خلک نه یو او نه موږ د خپلو کشرانو تربیت په دې باندې کړی دی او نه موږ چا ته ویلي دي چې علما کرام تنګوي. که هغه د هر مسلک او که هغه د هر مذهبي، که د هر مسلک او د هر مذهبي موږ دعوت دا ورکړی دی چې بیا به یې احترام کې، بیا به یې قدر کې. صحیح ده اختلاف په ساتي، باطل باندې برد کې، باطل به بیانې، خو احترام او قدر معنی څه ده؟ احترام او قدر معنی دا نه چې ته د خپل مشر وایې، ځکه چې د اهل بدعو هغوی ته به مشران نه وي، هغوی نه به امامان نه جوړې. احترام او قدر معنی دا ده چې کله د هغوی نوم یادې نو په سپکه به یې نه یادې، هغوی ته به کنځلې نه کې، بدزباني به نه کې، فحش زبان به نه چلې. دا په دې کې به ډېر احتیاط کې. دا زمونږ مسلک دی الحمدلله، زمونږ مسلک قرآن او حدیث ته او زمونږ مذهب هم دغه قرآن او حدیث ته. بس د هغې سره تاویږو، ندور مع الحق حیث دار، د حق سره تاویږو را تاویږو چې کوم ځای ته هم حق تاو شي. زمونږ د کسانو سره کار نشتی او الله دې په دې حق مسلک او مذهب باندې موږ د مرګ پورې ساتي. ما خبره کوله چې کتاب او سنت باندې عمل کول دې سره انسان د فتنو نه بچ کیږي. رب العالمین ناشنا کتاب را لېږلی دی. سوی الله قد جاءكم من الله نور
وكتاب مبين یقینا راغلی دی تاسو ته الله د طرف نه ښکاره کتاب او رڼا درغلی ده يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام او څوک چې په دې لار روان شوی دی الله ورته لارې د سلامتیا د هغې هدایت ورته الله کوي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام الله سبحانه وتعالى بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غیر وضاحت پر را لګلې سوی الله وان تطيعوه تهتدوا او کته سو د دې پیغمبر اطاعت کی نو نه لارې ته وراوړي الله برته حق نصیب کی الله برته هغه لار سیده کی کملار چې جنت ته رسي نو دویم سبب څه شو د فتنو نه بچ کېدو قرآن او سنت باندې منګولي لګول پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي ترکت فیکم امرین ما دو خبرې په تاسو کې پرېښودې دي که تاسو مضبوطې راونیوي نو نه به ګمراه کېږئ یو د الله کتاب دی او دویم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه دي و سنتي او زما لاره بیا د هغې نه بعد درېیمه خبره او درېیم سبب چې د هغې د لاسه انسان د فتنو نه بچ کېدی شي هغه علم طلب کول دی د علماو سره ناسته او مشرانو علماء کرامو ته واپس کېده هغه علماء کرامو ته چې الله سبحانه وتعالی